سلامونه او نیکې هیلې افغانان ورونو دا وخت موږ په پارلینډ کې د افغانستان او د آیرلینډ ترمنځ د شله ورځونو میچ دی 2020 نو دا ماشوم تاسې پېژنئ چې دا څوک دی دا د نبي جان کرکټر زوی دی روحان دا هم راغلی دی دا نور ماشومان هم دې لوبې ته راوځي په پورې درې رنګه ملي بیرغ یې سره مینه لري که نه اچھا صاحب دې بیرغ سره ډېر مینه لري اچھا صاحب او دا یې لور ده ستاسو نوم دی دا د نبي کرکټر لور ده او دا یې دغه کوم د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ سره مینه لرئ که نه دا ګور تاسو ټول د درې رنګه ملي بیرغ سره مینه لرئ که نه نو وغواړئ ورته موږ درې رنګه ملي بیرغ غواړو وغواړئ ورته موږ ملي بیرغ انګلیش کې وایي انګلیش کې ورته موږ غواړو بیرغ ورته افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ غواړو افغان فلاګ صحیح ده که ټولې غواړئ که نه شاباسي شاباسي نو د دې مینه محبت د خپل وطن سره د درې رنګه ملي بیرغ سره د ملي سرود سره د تعلیم سره دا هېوادونه چې رسېدلي دي دا وګورئ په دې دنیا ځان ته جنتونه جوړ کړي دا یې څه په ټوپک نه دي جوړ کړي دا یې په قلم جوړ کړي په قلم نو موږ ته د تعلیم ضرورت دی موږ ته د ټوپک ضرورت نه دی ټوپک هم پردی دی کارتوس هم پردی دی پیسې هم پردي دي وجود پکې زموږ استعمالېږي د قلم لاره باید موږ تاسو اختیار کړو او د دې ماشومانو خبره ومنو دې درې رنګه ملي بیرغ غواړي او افغانستان آبادول غواړي صحیح ده که نه نو دا د نبي جان زوی دلته راغلی خپل افغانانو سره لوبې کوي د ماشومانو سره الله دې ډېر عمر ورکړي نبي جان ته داسې زوی راوړی مینه ناک